سلام علیکم ملګرو. ملګرو تاسو هم غواړئ چې د خپل پاسپورت یا تذکرې یا نور اسناد لپاره عکس واخلئ، نو تاسو به زه پوهېږم تاسو به دکان ته ځئ یا به عکس خانې ته ځئ. نو راځئ زه دا طریقه تاسو ته ښیم چې خپل داسې عکس واخلئ او په دا رقم ته یې ایډیټ کړئ. نو دا تاسو په خپلو موبایلونو کې کولی شئ. دا چې څنګه زه تاسو ته ښیم، تاسو به لومړی راشئ دلته سفاري ته، هماغه براوزر چې تاسو موبایل کې دی، که ګوګل دی، که کروم دی، که هر یو دی، هماغلته به لاړ شئ. د سفاري ته ځم، دلته به تاسو سرچ کړئ کټ آوټ پرو پاسپورت. صحیح شو، کټ آوټ پرو پاسپورت چې دا به تاسو ته پاسپورت لپاره عکس جوړوي. نو په دغه اولني لینک باندې به کلیک وکوئ او دلته به راشئ، دلته به خپل عکس ورکړئ. دلته چې تاسو خپل عکس ورکړه، همدغه عکس چې دی همدا به تاسو مثلا زه دلته انتخابوم، دلته به تاسو دا عکس راولئ. دغه د علامه چې ده دغه جامو دې ته به راشئ، دا به ووهئ او دلته تاسو ګورئ چې دلته په هر ډول دریشي کالي چې تاسو غواړئ تغیر کړئ، نو هماغه انتخابوئ. ګوره زما عکس پورته راغی، ښکاره شو او دلته به تاسو مین انتخاب کړئ چې تاسو ته نارینه‌و کالي در وښیي دریشي. نو زه راځم دغه دریشي مثلا انتخابومه. دې کې چې هر یو ستاسو خوښه وي نو تاسو ته به هماغه راځي. او تاسو وکتل عکس. همدارنګه که تاسو غواړئ چې بیکګراوند کې تغیر والی راشي، دلته چې تاسو هر یو بیکګراوند غواړئ تاسو ته به هماغه بیکګراوند راشي. نو سپین انتخابوئ چې سپین ښه راځي. نو که نور داسې ویډیوګانې خوښېږي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ. مننه.